اعلانات شوه باره به کندهار ښار ته پر دغه دروازه باندې خلیږي. حبیبي ویلکم ټو دهله. وده جسم برم فاړې وشکوه. دا شی مې ودروي چې اوس څونه وخت تېرېږي اوس وایي د مازدیګر ژړی لمره په روغ وایه د رنځورو سلامونه. السلام علیکم دوستانو، جوړ بخیر. په دې هیله چې ښه به یاست او ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي. نن خو نو څوشنبه وه الکو صاحب؟ والله نن یکشنبه ده دی وایي رخصتي ده. رخصتي وه بلا پر خلاصېدو ده ماپښین سو. نه د خلاصېدو ماپښین سو نو خو زموږ داسې د خوی شروع کېږي. نو موږ راووتلو د ملګرو سره. هغه بیا هغه کسان خو یو کس م کم دی، یو کس م بیرته اضافه دی. هغه کس وایي ما په ویډیو کې مه راولئ، زه بیا زندایز کوم، نه مې پکښې راولم. بل ته بیا پلار اجازه نه لري. یا هغه ته اجازه شته، هغه دونه سپرفاسټ نه دی. نو زه د خیره سره دوستانو وایي دالیې ته ځو. دالیې ته به ولاړ سو، په سربند ته ولاړ سو. ته راسره اوسئ، لاره به درته ښکاره کړو. الکو صاحب سلامونه نیک هیلې. مننه، بس سلامونه مو ومنئ، راسره تعقیب شئ چې څه به وکړو، مخته به ولاړ سو. سم ده. نو لیدونکو دلته به موټر ته چلو راشو د خیره سره او پاتې سو، بېرته به باره پسې ولاړ سو. دالیې ته ځو الکو صاحب که دغه ته ځو؟ والله دوی وایي دالیې ته به ولاړ سو. ما سره خوښه ده. زما خو خوښه ده، زما خوښ دی چې داله باندې ولاړ سي. دوی وایي نو اوبه ډېرې راغلي. هو داله باندې ولاړ سي، داله کې ښه خوند باندې وکړي که نه. داسې وکتل چې اوس مړ ساکه شي. هغه مشهور هغه دې ګورې. نو لیدونکو د خیره سره انشاءالله تعالی که نصیب و د خیره به سربند ته ولاړ سو یا به دالیې ته. که وختي و دالیې ته ولاړ سو، که ناوخته و سربند کې به کښېنو. د الکو صاحب دی په باغ کې. الکو صاحب باغ به اوس شین نه یې وه؟ لا خوند بیا زما نه د باغ د بس مغز زموږ څوره کې پکښې کېږي. ښه نور به خوند هغه سړی څنګه دی؟ ته څنګه یې حاجي آغا؟ ښه یې؟ دغسې ښه یې؟ زه دغسې ښه یې. نو ګرانو دوستانو د خیر سره داسې راسره نو چرې اډې وي البته کوتلې مرچې ته راورسېدو. دلته یې لیکلي چې مخه ښه خانه پخوا پر لیکلي او اوس ښار یو څه پراخېږي، هاخوا ته شاید ور واوړي پسې. نو هغه په مخه ښه خطر واړوي چې هغه بلې دروازې ته و هغه بله دروازه خو مخ ته ده، هغه به هم در ښکاره کړو د خیر سره لیدونکو. دلته اوس پر دا دروازه باندې خو نو دا خو دروازه نه ده، پلیسکاري ده مازې و اعلانات شوه. ته ځي مړې مکې دغه چې اوس خو ووایه دوستانو مره موږ په ملامت شو. نو تر کوتل راپورته سو. هو هغه امبریک چې راپورته کړی و. لیدونکو دا د کوتلې مرچې هغه فوقالعاده سړک شو د خیره سره. ښه ښایسته جوړ شوی دی او ښه خوند هم کوي. دغه یو پیاده رو د بل پیاده رو ته پلان نه لري. دا ولا دغسې پرېږدي. نو دا یا جوړېږي الکو صاحب؟ ښه دلته د دغه سره معلومات وکړي. څنګه پیاده رو؟ دغه پیاده روونه دا ژی یې دا نه جوړېږي. دا دا ما بلډوزر یې پر راکش کړی. هغه نه دی جوړ کړی. دا سختۍ خامخا چې یو څه کیر پر واچوي هم صحیح دی. نه کوي وایي دا به بره دغه پر اچوي. انجینر
لري او موږ پلان نه لرو الکه د ګریشک څخه بیا تریرات پورې سړک دی شو پرجی باندې یو څه کې راځي دا شی څه واچي په غل ساده جوړي دلته بل ورځ لاره بند کړو زرانه پر موټرسایکل باندې علاوه موټران نه پرې شوول نو دا دوم د غیب راچي وې و دا دوم کړه پاتو نو دوستانو یو بل خوش خبره ده چې هغه ورځ هم تاسو څه شای لیدلې مخته یو دغه دروازه جوړیږي چې د کندهار ښار داخلي دروازه به د ارغنداب ولسوالۍ څخه د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه دا به د کندهار ښار داخلي دروازه او دلته دغه ښایسته دروازه جوړیږي دا به د خیر سره کارونه دا دی شروع دي هغه عکس یو تاسو خو هغه معلوم نشي شاید چې سره کوم ډیزاین دی یو ډیر ښه ډیزاین سره به شاید جوړ شي شدا کوازه والا عکس نیمه چې د دروازې عکس مشلولې نو دغه دروازه د خیر سره د ارغنداو د خواص خطه کوتل مرچې پر سړک چې زی بار به کندهار ښار ته پر دغه دروازه باندې خلیږي که ژوند ولته د دستا خو هغه دوه مال هغه پلان یستا ورشه خوانجه بکړی دا چې نو جوړ شي برشه خوان کې او دلته دا نالکیانو دلته نو ښه په درب کارونه شروع دي د بیا رغونې او د باسازۍ دپاره د صبر دی پرچم باسازي نو هغه د لوی وجه دغه بل سړک هم جوړېږي د خیر سره چې دا جوړ شي باره به موږ هغه د دغسې هغه ځینې ځای چې معنا داسې کوي چې تخریبوي هغه ځای یا خو سړک نه پر راځي ګوره الکوسه دا شي سپاره کوي ته په جه پوهېږې دا دغه مسجد جامعګانې اوس په دا نوي دغه کې نه ځي جامعګانې مه نه وړي په سړکانو کې واله ورته ډکوي په دا ځای کې سنګکاري ورته راپورته کوي بره پر سنګکاري سړک پسې جوړوي واله داسې سیده ولاړې واله به ولاړې و دغه به نه ورته کوي مثلا معنا داسې کږه به نه ورته راځي دیوال به وي مسجد به نه پکښې نړېږي دا اوس ګوره هغه د ډانډ چوک نقشه بیخي په مسجد په خاطر ورته بدله کړل مسجد به اوس نه نړېږي هغه مسجدان مثلا ګوره چې بېرته جوړېدل بیا کار غواړي مثلا دا خو ټوله اوس نوي جوړ شوي دي دا مسجدان سربند پله ته راورسېدو لیدونکو سربند پر پله باندې دی یو شی مې سودا مودا کوي سودا به وکړي یو شی مې به راواخلي د خوراک یا د چای دپاره یا د څښلو دپاره نو ولاړ به سو وګورو چې دا اوبه راډېرې سوي دي که نه دي راډېرې سوي چې اوبه څومره سوي دي ګرمي ده دوستانو ژمی دی د ژمي یوه میاشت بل هم پاته ده بیا هم داسې ټینګه ګرمي ده چې توبه دا خو نو مخامخ د سربند د پله دوکانونه دي دا نو دوکانونه دي بالا د خیر سره هغه مسافر چې وخت پیدا د سوداوي کولې اوس په مسافر د هغو دپاره دي په ځانګړې توګه ډالۍ
څه ولسته څه معنا بیخي واده نم نسته څلور دانې ویسه نورې درې موږ سره پرېږده څلور دانې ویسه دوستانو کلپي ګورې خلاص شوې ده دا ځوان موږ ګرده زموږ خوړلی دي نور نسته بس نو کلپي نسته یا ولا درځي دا ډاله وچه سوي وده جسام مبارک السلام علیکم ستړي مسه شای جوړه خیره ودم یو جوړ خبرې به در سره وکم په دا ویډیو کې ودر سره السلام علیکم دې تاسو په خیر ساتره شي تاسو جوړ شپې ورځ اجي بابا په داس پینه جره دالیه ته پر بس کله راغلی و څه نظر پیغام دې ځوانان ته وای چې دې بس سپورټ وکي بس سپورټ شي دې به شي د ساده لپاره ډیره ګټه او اجي صاحب بس ډیره مننه ښه سفر ولرې په خیر ولاړ شه الله دې مالسه اجي صاحب ویني چې دالیه ته پر بس کله راغلی و ماشاءالله ښایسته بس کله موږ سره و سلام راوځه غزه خو نو ماشاءالله ورور شو کې سړی و نو صحت خیال یې ساتي الخوسه مرتس په موټر کې لاره نکستر شو نو لیدونکو دالیه ته خو راورسېدو موږ وغوښتل چې داسې دا پای ته راسو او په دا پای کې په دې خطر باندې چې دغه وسي موږ ګوډۍ د خلکو څخه هم رالرې یو او هغه دي لیدونکو د خیره سره دلته په وارسو کښې به نه ګوډۍ به ساچرۍ وو بانډار وو مجلس وو داسې شی وکړو بل هغه وکړو صبره وکړو الله چې را پرچاو شي نو دوستان تر دغه ځای پورې اوبه رارسېږي دا غونډۍ دا کوچني کوچني اپسونه چې تاسو مخامخ وینئ دا ګرم پکښې ډوبېږي تر دغه ځایه پورې اوبه رارسېږي نو اوس به نږدې هم ورسو وبې ګورو چې څومره راډکه شوې ده خلک خو ډېر راغلي وو پرچاو سره ډېر خلک ناست وو او موږ به یو څه دې خواته راغلو ډېره تشه ده بیخي ډېره تشه ده دغه نو بلابزي و پسونه و شکونه دي که چې په ووهلله د یوې بزې پر ځای به د لسو تاوان در څخه واخلي ولې داسې نه ځو نسو تللی که تللی دا موټر دلته نه درېده ښه نو بس لاړ به سو سم دلته نسې تللی ورته ګوره لاره بنده ده دغسې ولاړ سه دغسې ولاړ سه بله خو صحیح دي خو نو اوبه دا چې در دغه ځای رسېدلي چې مشران والا نو زغلي یم د بریک پر باندې دي اوس دلته دوړې پکوي نو څه ضرورت چې دی چې دوړې پکوي ورو ورو ښه په احتیاط لاړ سه اوبه دا چې میده میده را روان دي دا د وارنګ ورکه چې په وینه وای بلې خواته ګوري دی دلته دا د ټوپلنډه شروع ده ټوپلنډه ده که وایي مرغک دي حاجي لالا ویني توپ یې په لاس کې دي معنا ښه ساه چیر دی داسې ولاړ سه دا پورنر چې ولاړ په دغه خوا پسې ورپسې سه را به داسې پر سر ورته راوڅرخي لیدونکو دغونه د خیره سره اوبه در دا ځای پرې رسېدلي شي دغه دی اوبه در دا ځای پرې دلته را رسېدلي چې تاله بیخي ډېره تشه ده بیخي ډېره تشه ده زه تاسو ته در وښیم دغه دی ته وده زه دلته یو شی ودروم چې موږ ته څه باره څونه اوبه پاچېږي ډرامه ده هغه به دلته ودرومه چې موږ ته څه څونه ډکېږي دا دی دوستان دغه شی یا خو دا دی نو دا څونه پکښې ډوبېږي تر دا ځای پر راځي که نه راځي دا دی دا شی مې ودروي چې اوس څونه وخت تېرېږي اوس به چې وګورم اوس لس کم 4 بجې دي وبه ګورو چې اوبه په موږ بېرته چې ځو د هغه وخته پورې څونه راډېرېږي دا وغه مخامخ چې تاسې وینئ د روغه غره پورې هغه غونډۍ تر دغه غونډۍ پورې اوبه ځي هغه در څوکو پورې ورسېږي معنا در د لمنې پورې ورسېږي دا چې بیا ورسېږي بیا هغه وخت دله پرچاو کېږي نو تر دغه ځایه پورې اوس را رسېدلي او دا زه خپله یم هغه لرګی مې هلته ودروئ د خیره سره لمر نو ډېر تېز دی ځکه چې هوا ګرمه ده
آرام په پسې دی که څه کیسه ده. نو د خیره سره موږ به یو ګړی کښېنو بانډار وکړو چای مای او تفریح به وکړو. تاسې راسره اوسئ. دغه لرګی مې ودروئ بیا بیا تاسې د ښکاره کړم چې څونه اوبه راتېر سوي دي او څونه اوبه راغلي دي. دلته به موږ شارمیان سره اماده کړو د خیره سره. ښه ښایستې اوبه دي. تاسو بیا کوي روژې ته بس یو 4 3 ورځې پاتې دي او چې روژې ته خو نو ښه ښکار نسبه راپارچاو بس د روژې په 15 شلو ته دې خدای راپارچاو کړي. تاسې راځئ د خیره سره چې موږ ځای دا دی اماده سو موږ به کښېنو چې څنګه کېږي. زه دې خواته کښېنم دا وارې. الکو صاحب د لمر طرف ته کړم. الکو صاحب ته یخ اوبه راوړه چې ویې څښو. نو قدرمنو دوستانو دا لا خو نو تشه ده ډېره تشه ده. خدای دې وکړي چې بارانونه وځي او بیا موږ په دوبي کې ښه ټیټې میلې پکښې وکړو او کال سره آباد سي. یا ولې خو کال آباد کېږي وروره بزګران و شیان ټوله په امن کېږي. ستا څه نظر دی الکو صاحب په دې اړه باندې چې به کال آباد سي؟ کال نو انشاءالله آبادېږي ته ودرېږه خدای مهربانه دی وروره. لیدونکو دا اکوا موټر ویني دا اوس په صاحب سوی دی دلته اوبو کې. اوس یې دا پرونر ورته راوستی اوس به پسې وتړي راپورته به کړي چې عملیات کامیابه کېږي که یا پاډه خو یې ډېره نازکه راوړه. پاډه یې نازکه ده وه وبیا ګورو چې څنګه کېږي. دا دی دا عملیات څنګه کېږي کامیابه کېږي که یا دا شی ما به دا ډېر وخت نه و کتلی. موږ د موټر پایې ته خو مو اوبه راورسېده دا څه برس ما موټر پایې ته مو اوبه راورسېده دا جان لیدونکو دا د شا چې په شا غې ته اول وچه مځکه دا چې ځمکه لنده یې بره دا د مخ پایې اوس بیا وګورو چې څنګه کېږي. چې شي موټر څه هو داس وای هو کاشکا پاډه وشکو نو بالاخره نه راوخت یا پاډه وش کېدله. موږ به بیرته خپل دغه شروع وکړو او اوبه راکړه ډېرېږي. زما لرګی مې وغوښت یو څه پکې پټ سوي دي بیا یې په اخر کې وښکاره کړو. دا چې د اوبه دلته دا ټیره پرې راورسېدلې دوستانو یو 15 سانتۍ رامخته سوي دي. نو دوستانو مازدیګر شو 5:30 بجې لمر هم پر لوېدو دی او دا خو نو دا الله شریفه ده. اوبه دلته تر دغه ځای پورې دومره راغللې هغه د موټر لاندې شولې موټر ټایرو ته ورسېدلې دلته دا تر دغه ځای پورې راغللې او زما له کاڼه چې ما پکښې لرګی دا د لرګي څخه اوبه دونه راغلي چې اوس یې تاسو ته ښکاره کړم. هغه زما هغه لرګی و چې پکښې ومې دروئ دا د تقریبا 22 اوبه دا نو ما نه داسې په لوړ ځای ودروئ نه اوس داسې یو 2 بنده قدر اوبه راغلي دي دغه ځای ته. نو بلا خو نو دا د شاوخوا ښایسته فضا او ښه خوند او شکونه چې قربان سم. حبیبي ویلکم ټو دهله او دهله کې ښه ډامیانې ایلیانې و ښه خوندور شیان شته. نو خوندور شیان نور نشته خالي اوبه دي او ایلۍ دي هغه خواته کښتیان دي او ښه ډېر خلک راغلي دي داسې چې وګورې. او دا دروغه غونډۍ غر ویني سړی شوی د مصر احرام دی دا غر ویني روغه ځای پرې دا اوبه رسېږي موټر چې روان دی را موټر ما خوا ته پورته کېږي دغه کوچني غونډیان چې په منځ کې دا ګرده پټېږي دا ګرده په مابینځ کې پټېږي په اوبو کې بیا نو چې دغه ځای ته ورسېږي بیا دا لاره پرچاو کېږي او دا خو ښه ښایسته ژړۍ مازدیګر او ژړۍ وایي د مازدیګر ژړۍ لمره په روغ وایه د رنځورو سلامونه. نو دغه دی بالا تاسې راسره وګورئ دا هم دغسې ځي دروغ ځای پورې دا ژړم ځکه چې تاسې وینئ دا ټوله چې پای ته ورسېږي بیا به د خیره سره دا لاره پرچاو شي. نو زه به لمونځ وکړم چې لمونځ مو وکړئ د خیره سره وګورئ لږ کښېنو چې ماښام لمونځونه وسي بیا د خیره سره حرکت کوو. نو تی راسره اوسئ.
درمنو لیدونکو ماښام شو منځونه مو وکړله او اوبه ډېر راغلي دي ته ودره لرګی که معلوم شو تقریبا دا د 1 متر قدر اوبه هغه دی لرګی سمه دي د دې ورې پیدا کړمه څه کې چې نه معلومېږي دغه دی ودره ښه دغه دی لرګی د دا لرګي څخه دا چې اوبه دونه ډېر راغلي دي دا چې تقریبا 1 متر قدر راپورته شولې اوبه یعنې په یو 2.5 ساعته کې 1 متر قدر اوبه راغللې ما به ولاکه وویني که به مې توره شپه ده نو دوستانو خدای جو کې چې پروګرام مو د خوښ وړ ګرځېدلی وي کوچنی پروګرام مو دالیا ته راغلو مړه ښه دي ستا سره بیا هم شریک کړم چې دالیا کې اوبه څونه سوي چې نو منظره مو وکړله ساعت مو چیر شو خلک هم میده میده ولته لرې لرې سره ناست چې بالا نو د کورو خواته ځي شپه شول نو بالا ځي کورو ته د خیره سره او موږ به هم بالا ولاړ شو نو دوستانو په دې هیله چې پروګرام مو د خوښ وړ ګرځېدلی تر یو بل پروګرامه چې حاضرېږو په خدای پاک مو سپارم ښې چارې او ښه وخت